او دویمه خبره ده چې اعتکاف مقصد چشته، یعنی موږ به اعتکاف کې څه دپاره کښېنو؟ د اعتکاف چې دی د دې دپاره موږ کښېنو د الله د در چوکاټ چې کوم دی په هغه کې موږ کښېنو، در نه ورکو الله ته. نن سبا زموږ په ملک کې چې دا درنې ډېر چلیږي نه، په یو معمولي مطالباتو دپاره در نه ورکړي، روډ بند کړي، د وزیر اعلی دفتر مخ ته ولاړي، مختلف ځایو ډي سي افیس مخ ته ولاړي، روډونه یې بند کړي. نو دا در نه په دې ورکړي خپل مطالبات حل کوي او حکومت په دې مجبوره کړي چې هغه فیصله وکړي، یا بجټ باندې زیات کړي، یا د نوکریانو مسله موږ تاسو وینو په میډیا باندې اورو. نو هغه چې دی هغه مطالبه په ومني، نو په یو مخلوق باندې مطالبه ومني په څو ورځې کې دننه. اوس د الله کور ته چې راغلی په اعتکاف کې کښېنستې، ته الله ته در نه ورکړ، د الله په کور کې در نه ورکړ چې یا الله ستا د در زه نظم تر څو چې زما مغفرت نه کړی، زما د پلانه حاجت دې نه پوره کړی، زما دا سوال دې نه پوره کړی، نو دغه الله ته موږ 24 غنټې باید چې در نه ورکړو، د الله په در باندې پرېوځو ورته. او بیا دا زارۍ وکړو چې الله 6 ورځې خو تېرې شوې، اوس 10 ورځې پاته دي، په دا 10 ورځې کې داسې نه وي چې دا 10 ورځې مې د غیره باندې تېرې شي او مغفرت مې نه وشي. نو څومره افسوس خبره ده. نو بقاعده د الله په در کې موږ پرېوځو، الله ته وژاړو، زارۍ وکړو، ټول وختونه دغه تېر شو، 11 میاشتې یو ورې ولاړې، 6 ورځې بیا ګوره څنګه تېرې شوې، اوس 10 ورځې خالي پاته دي، را روان کال نه ده معلومه چې څوک ژوندی څوک مړي. نو په دغه وجه باندې په اعتکاف کې کښېنو، په اعتکاف کې الله ته در نه ورکو، الله ته زارۍ وکړو، الله باندې خپل مطالبات حل کړو. او ما درته وویل په مخکې بیان وکړې چې الله څه چې نه غواړي الله پاک ناراضه کېږي، چې غواړي الله پاک خوشحاله کېږي. او بنده بیا داسې دی چې د هغه څه غواړي خوا به دی کېږي، چې نه غواړي هغه خوشحاله کېږي. د الله معامله چې د هغه د مخلوق څخه بالکل علیحده ده. نو په دغه وجه موږ په اعتکاف کې کښېنو، د الله ته در نه ورکړو، خپلې ګناوې په الله باندې معاف کړو، او خپل سوالونه او خپل حاجتونه د هر سړي خپل حاجتونه دي، زما خپل حاجتونه دي، د په تاسو کې د هر سړي خپل حاجت دی، نو هغه حاجتونه الله ته پیش کړو چې الله ستا په کور کې او ته ډېر غیرتي ذات یې، ستا در ته چې څوک راغلی دی هغه نه دی معلومه سوی، ستا د در والا چې دی هغه خالي لاس نه دی تللی ستا د در سره، خامخا به ته موږ ته سره کوې. او ګوره چې په دنیا کې یو سړی نیمه ګنټه یو چاته زارۍ وکړي، عام سړی یو مخلوق دی هغه به ورکړي، نو سړی چې 10 ورځې الله پاک ته زارۍ کوي، او دلته کور پرې شي، بچیان پرې شي، کاروبار هر څه پرې شي، بستر یې دلته اچولی دی بقاعده، یو ځای هم نه ځي، ټول تعلقات یې ختم کړي دي. او دغه وایي ساری دنیا ہی سے غفلت ہو گئی، اب تو ہاں جا اب تو خلوت ہو گئی. یا الله ګر دنیا مې پرېښوله، ګر دنیا مې ایله کړه، اوس راسه خلوت دي، ستا سره یوازې یم، بس تا ته مې دا وخت درکړی دی، نو راسه یا الله خپل قرب او خپل تعلق چې دی هغه ماته نصیب کړه. نو داسې په داسې درد سره موږ د الله سره دغه 10 ورځې داسې تېرې کړو، کېدای شي دغه 10 ورځې الله پاک چې دی زموږ د مغفرت وګرځوي. نو په دغه وجه باندې موږ کوشش وکړو. بل دا دی چې دا ورځ چې دی دا روزه چې اول ور راشي، دا داسې دی لکه یو سړي ته چې یو چک بوک ورکې، دا چک کاپی نه ده، په هغه کې 10 چکانې د 10 کاپیانو والا چک بوک ورکې، او بیا ورته وایي چې اوس ستا مرضي ده، هر روزانه چک کې تار شو پیسې چې لیکي هغه لیکه. نو داسې الله پاک موږ ته چک بوک را کړی دی، د اول روزې سمینه سي اوس تر شلمې روزې پورې دا چک بوک را کړی دی، په هر ورځ په چک کې ته 100 پیسې لیکي. بعضې خلک دی 1 لک روپۍ ولیکي، بعضې خلک که د دنیا معامله ور چا راته ویلي وای نو کرور کورس به مې زیات لیکلی، چې څونه هندسې مې زده وې هغه به مې لیکل. اوس دلته الله پاک وایي ته په دا چک بوک کې خپلې نیکۍ لیکه، خپلې پیسې لیکه. اوس یو سړی 1 لک ولیکي دومره عبادت وکړي، یو سړی کرور، یو سړی عرب، یو میلیون، یو بلیون، مختلفه خلک دي، مختلفه عبادتونه دي هر سړی. داسې خلک هم شته چې هغوی یوه روپۍ یوه نیکۍ هم نه یې پکې لیکلی په خپل چک بوک کې، خالي چک یې راخیستی بس روان. نو که چېرې داسې وي چې چا خپل چک چې هغه یې نه یې ډک کړی، نو باید چې دغه 10 ورځې چې کومې دي په دغه 10 ورځو کې د خپل چکان چې دغه موږ په کروړاو په عرباو باندې ډک دومره نیکۍ وکړو، داسې په عبادت باندې ځان ستړی کړو، دومره زیات تلاوتونه وکړو چې دا زموږ چک بوک چې کوم الله را کړی د هغه بس ډک شي، هغه چک بوک موږ ډک کړو، الله ته دومره نیکیانې ورکړو، دومره زیاتې نیکیانې موږ دغه. او دویمه خبر دا ده چې دغه روزې موږ احترام وکړو، د روزې قدر وکړو. د روزې قدر دا دی چې په دغه شپو مبارکو شپو کې د چکې سه، د تاش سه، د فضول مجلسو سه، د فیسبوک سه، د یوټیوب سه، او دا نور چې کوم خرافات په دنیا کې تاسو ته تر ماشه معلوم دي، د دغه خرافاتو سه موږ ځان بچاو کړو. دا د روزې احترام دی. ګوره د یو کتابو کې لیکلي دي، په هغه کې یو د یو مجوسي واقعه لیکلې ده. مجوسي چې هغه د ور پوجا څوک د ور عبادت چې کوي، دا هغه په باره کې لیکلي دي په هغه وخت کې چې مسلمانانو غلبه وه، نو په هغه باره کې لیکلي دي وایي دی روزه وه، نو د روزې په میاشت کې د ده زوی چې و هغه عام خوراک کوي، هغه مجوسي و،
خوراک ښکارا کوي د مسلمانانو په مخ کې به خوراک کوي وای دا راوغوښتي ډیره سخته غوسه ورته وکړه چې د مسلمانانو روزه ده هغه لوږي دي هغه تږي دي او ته عام دلته د روزه ورته د ډوډۍ خوراک دغه خوشکې ورته وکړه غوسه ورته وکړه د روزې احترام په وجه باندې روزې د ادب ده یعنی کې مجوسی و مسلمان نه وای د دب کور په څنګ کې د یو بزرګ کور دا مجوسی او سو بعد وفات شو د وفات بعد بیا دغه بزرګ د مجوسی په خوب کې ولې په جنت کې ګرځي د جنت په باغو کې ګرځي خوشاله دي وای دا بزرګ راوغوښتي چې ته خو مجوسی نه وې تا خو د اور پوجا کوله ته خو مسلمان نه وې ته جنت ته څنګه رالې وای دا ورته زه بېشکه مجوسی وم خو صرف یوه ورځ ما زوی چې د روزې په میاشت کې خوراک کوي ما ورته ته شرم نه لرې د روزې ادب نشي کولی احترام د مسلمانان په لوږه باندې دي هغه روزه د هغو یو عبادت دی او ته د هغو په مخ کې خوراکونه کوې دا خو د دې احترام خلاف دی د ادب خلاف دی ما په دغه باندې خپل زوی ته غوسه وکړه د الله رب العزت دومره د عمل خوښ شو چې د مرګ په وخت ما ته کلمه را نصیب کړه ما کلمه وویله بس الله پاک ډایرکټ دې جنت ته بوت یعنی دا صرف په معمولی احترام اوس یو سړی چې په دې کې سړی تلاوت کوي نوافل کوي صلات تسبیح کوي او نور د خلکو سره شک کوي صدقات کوي نور ښه اعمال کوي نو دا سړی به الله رب العزت څومره په بهترینه جنت کې الله پاک څنګه ښه جنت به دې سړي ته ورکړي چې یو مجوسی الله پاک دومره بخشي نو که مسلمان چې دی هغه په دې روزې کې احترام وکړي نو کوشش موږ دا وي چې په دغه مبارکه شپو کې د چکې سه د تاش سه د فضول د فیسبوک سه د فضول شیانو سه موږ باید چې ځان وګرځو دا دومره مبارکې شپې دي او د شیطان غټ کوشش دا دی ګوره شیطان دا کوشش کوي او شیطان چې دی په سړي باندې مهنت وکړي لکه په دنیا کې چې یو سړی کور جوړي او بلډینګ جوړ کړي غټه بنگله جوړي په 3 کال کې تیار شي بس زلزلہ راشي 2 منټه کې د زلزلہ شراسي د ګډ مکان ختم کی دا سړی به څومره افسوس کوي خلک مو وایي یار څومره غټ نقصان اوس بقاعده به ورته راځي چې دا څومره نقصان وت د دې سړي ډېر غټ نقصان اوس دغه چې د شیطان په سړي باندې 40 کال ګناوي کوي د 40 کال ګناو بعد او د مبارک شپې رااله د الله تعالی سپورت کړ 40 کال چې لاس پورته کړي وښ کړه توس و دا 40 کال ګناوي الله پاک د صفا کې لکه د سپین کاغذ و شیطان په سر باندې خاوري باندې چې دا چا د طریقه ور وشوله دا سه بهترینه ګور مشتر الله پاک را کړی دی دا سه بهترینه نسخه مر سره ده چې دا نسخه مر استعمال کو د شیطان ټول مهنت به بیا ځایس که 40 کال په موږ باندې ګناه وکي خو برته چې د توبې طرف تراسي هغه ټول ګناه الله پاک معافي نو په دغه وجه موږ کوشش دا وي چې په دغه مبارک شپو کې چې موږ د الله سره تعلق جوړ